بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع پر تقوا ولاړه کورنۍ، د هغه سپیڅلي ذات په نامه چې فرمایلی دي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ستاره پریکړه کړې چې تاسې د بل هیچا عبادت مه کوئ مګر یوازې د الله، او له مور او پلار سره ښه چلند او ښه اخلاق وکړئ. کله تا سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغو ته اوف قدرې مه وایه او مه هغو ته په تریو تندي باندې ځواب ورکوه، بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه او د هغو په وړاندې له نرمي او عاجزي نه کار واخله او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړهسوي او خواخوږي سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. همدارنګه سلامونه او درودونه دې پر محمد رسول الله وي چې الله پاک د خپلو بندگانو د هدایت لپاره راواستوه. هغه ټول بشریت ته د یوې روښانه ډیوې په څیر دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله له لورې ورسپارل شوی امانت چې هغه اسلام او قرآن دی په ټولې امانتداري سره نړۍ ته ورسوه. امت ته یې نیکه لاره وښوده او د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د الله د دین د رسولو هلې ځلې وکړې. د هغه په ټولې کورنۍ او ملګرو دې سلامونه او درودونه وي. نو قدرمنو اوریدونکو، د مور او پلار نافرمانی او له خپلو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د ځمکې پر سر د کیدونکو ګناهونو له ډلې یوه ستره ګناه او د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له لارښوونو ښکاره سرغړاوی دی. ښایي همدا علت وي چې الله پاک د دغو دواړو ګناهونو ترسره کوونکو ته د لوی او دردونکي عذاب د ورکړې ګواښنه کړې ده. دغه کار داسې ستر او نه منونکی جنایت بلل کیږي چې د انسان وجود لرزوي او په ټولنه کې مختورن کوي. ان د جاهلیت د وخت جاهلانو یهودو او نصاراو په خپلو دینونو کې دغه کار غندلی او رد کړی، لکن نن ورځ دا د مسلمان عمل ګرځېدلی چې خپل مورم زوروي، خپل پلارم زوروي او خپلو خپلوانو سره هغه دوستی او رابطه هم پرې کوي. د یو مسلمان وجود او زړه هغه مهال په لرزه شي چې کوچنی او د ده تر لاس لاندې روزل شوی اولاد یې چې څومره لویږي، ځوانیږي او غښتلی کیږي، هماغومره د مور او پلار په حقوقو سترګې پټوي او پام نه ورته کوي. اولاد بیا هغه وخت نه یادوي چې مور او پلار یې خپل خواږه عمرونه د هغه په روزنه کې تیر او له هغه نه قربان کړل. د هغه د خوب لپاره میاشتې میاشتې شوګیرې وکړې، د هغه د مړښت او ګېډې ډکولو لپاره وږي پاتې شول، د هغه د آرامتیا او راحت لپاره سختی او زحمتونه وګالل. خو کله چې مور او پلار زاړه او د قبر خولې ته نږدې شول، اولاد د هغو پر ټولو خدمتونو او زحمتونو خاورې واړولې او له خپل مور او پلار سره دومره ذلیل او تند چلن پیل که چې یو الله پرې پوهیږي. الله رب العزت له خپل حق سره یو ځای د مور او پلار حق یاد کړی او له هغو سره نیکي او زړه سواندي د خپل بندگی او عبادت یو مهم شرط ګڼلی. له مور او پلار سره ښه چلند او له خپلو خپلوانو سره شرط ګڼلی.
له مور او پلار سره ښه چلن او له خپلو خپلوانو سره راشه درشه یعنې پالل یوازې د الله تعالی په ښې عبادت او ښې بندګي ترسره کیدی شي. نو ای ځوانه د پلار د ژوند هغه حالت دې سترګو ته ودروه چې ملا یې کړوپه زغم یې پای ته رسېدلی او ږیره او ویښته دواړه سپین شوي دي. همدارنګه ای ځوانه د مور مړاوې څیرې ته وګوره چې ویښته یې سپین او د قبر خولې کې ولاړه ده. دغې مور خپله خوږه ځواني او د ځواني مست او سرشاره موسم ستا په خدمت، ستا په روزنه او ستا په پالنه کې تیر که. خو کله چې اولاد ستر لوی او غښتلی شو هغه ته یې شا واړوله او له پامه یې وغورځوله. الله تعالی څومره عالم او حکیم ذات دی. د مور او پلار دغه ټولو سختیو او زحمتونو ته په کتو پر اولاد غږ کوي چې پام د دوی په مخ کې اوف قدرې ونه وایي. د الله تعالی په ذات قسم درکوم اوس یې راته ووایئ چې مور او پلار ته اوف ویل ستره ګناه ده که د هغوی د حقوقو خوړل، هغو ته درناوی نه کول، هغو ته سپکې سپورې ویل، هغوی ځورول او له هغو سره د اړیکو پرې کول. الله وایي چې اوف ورته مو وایه او موږ ورسره لا څه کوو. زموږ په ټولنو کې داسې کسان هم شته چې خپله په ښکلو او لوړو ودانیو کې ژوند کوي، تر ټولو په ښکلو او نوو جوړو شوو موټرونو کې ګرځي او ښه خوراکونه کوي، خو مور او پلار غریبانان یې په بېوزلي، فقر او سخت حالت کې ژوند کوي. یوازې الله پاک د دوی دغه حالت ویني. نو دا څنګه زړونه دي او دا څنګه روحونه دي؟ عربان د جاهلیت او اسلام په وختونو کې له سرغړونو او سرغړونکو تښتېدلي او له دې اړخه ډیر ځورېدلي او کړېدلي او د ځورونکو خالق او پنځونکو ته یې شکایتونه کړي دي. د سیرت کتابونه لیکي یو کوچی په جړا او چیغو د مسلمانانو د وخت خلیفه ته راغی. خلیفه وپوښتل پر تا څه شوي؟ هغه کوچی او اعرابي ورته وویل پر ما د مال او دولت تر مصیبت هم لوی مصیبت راغلی. خلیفه ترې پوښتنه وکړه دا څه ډول مصیبت دی؟ هغه اعرابي او کوچی وویل زوی مې وروزه، د هغه د ویده کولو لپاره مې بلا شپې په رڼې تیرې کړلې، د هغه د مړولو لپاره مې ولږې تیرې کړې، د هغه د آرامتیا لپاره مې ستړیاوې وګاللې. خو اوس چې هغه ستر شو او حالاتو زه وځپلم، د همدغه اولاد د روزنې سختیو مې ملا را کړوپه کړه، نو اوس هماغه اولاد زما حق تر پښو لاندې کوي. او هغه عربي او کوچی په ژړا شو او ویې ویل هغه مې داسې وروزه چې د قوم یو ورور او ملګری شو او د لارې په موندلو کې اړتیا پوره شوه. هغه خپله لار وموندله، هغه ظلم وکه، زما حق یې رانه که او لاس یې راباندې تاو که. الله تعالی چې پر هغه پیاوړی او غالب دی د هغه لاس دې پرې تاو کړي. نو د سیرتو کتابونو لیکلي چې د دغه عربي او د کوچي سړي د همدغه زوی لاس تاو او پر شای کوک پاتې شه. همدارنګه یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شکایت راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل پر تا څه شوي؟ هغه ورته ویل یا رسول الله زه یو مظلوم سړی یم او زوی مې له ما سره جفا او ظلم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څه ډول ظلم یې در سره کړی؟ سړي وویل هغه مې وروزه، لوی او ستر شو، خو کله چې زما سترګې کمزورې شوې، هډوکي مې سست شول، اجل او د مرګ نیټه مې نږدې شوه، زما حق یې رانه که او په ډیر بد حالت کې راوشړلم، د کوره یې ویستلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل آیا تاسو یې په اړه څه ویلی دي؟ هغه سړي ویل هو دا مې ورته وویل کله چې ماشوم وې خواړه مې درکړل، کله چې ځوان شوې خرچه او لګښت مې درکه، ما چې هر څه درکول تا به لګول، په کمه شپه به چې رنځور او ناروغه شوې ما به هغه ټوله شپه په ویښه تیره کړه او ډیر به نارامه وم. سړي همداره زیاته کړه چې دا زما قصور دی. آیا د نیکي او ښه چلند ځواب ښه چلند او نیکي نه ده؟ کله چې ته ناروغه شې زه در سره شپه په ویښه تیروم، ته چې رنځور وې خو ما ته رنځ او ناروغي ستاسو نه ولګېده. د دغه سړي د خبرو اورېدو وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې راغلې.
نو قدرمنو اوریدونکو پکار ده چې په اسلامي نړۍ کې له میندو او پلرونو سره د اولادونو له لورې د دا ډول ظلمونو او نارواو په تړاو نرم زړونه ودردیږي او سترګې اوښکې تویې کړي. آیا له دې نه بل لوی او ستر ظلم شته؟ یو اولاد چې تا یې په روزلو کې خپله ځواني خاورې کړه او په لویولو کې د سختۍ وګاللې، ستا خبره ونه مني او ستا له لارښوونو سرغړونه وکړي، بلکې ستا پر وړاندې ودرېږي، تند او ناروا چلند در سره وکړي. ای د الله بندگانو له دې نه بل ستر ناورین او ظلم نشته کله چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د ښو کارونو د ترسره کولو پوښتنه وشوه. محمد رسول الله وفرمایل په خپل وخت سره لمونځ کول. بیا سوال وشو نور کوم کار؟ رسول الله وفرمایل له مور او پلار سره نیکي کول. بیا سوال وشو بل کوم کار؟ رسول الله ځواب ویلی د الله په لاره کې جهاد کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته په بني اسرائیلو کې د یو داسې کس واقعه بیان کړه چې له مور او پلار سره ښه چلند او نیکي کوله. ډیر د حیرانتیا او تعجب ځای دی چې په یهودو او نصاراو کې هم داسې کسان شته چې د مور او پلار په وړاندې زړونه نرمیږي. د هغه کسان دي چې الله پې لعنت ویلی دی، لکن د هغوی زړونه د خپل مور و پلار په حال باندې نرمیږي. په داسې حال کې چې په مسلمانانو کې داسې ډیر کسان شته چې زړونه یې کلک او د سخت زړیتوب داسې مهرونه پرې لګول شوي چې هیڅکله به هم نرم نشي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی له پخوانیو ولسونو یو 3 کسیزه ډله په یو سفر روانه وه. شپه پرې راغله او دوی د شپې تیرولو لپاره یوې څمڅې ته ننوتل. له غره نه یوه ډبره راوښویده او د څمڅې خوله یې بنده کړه. دوی یو بل ته وویل له دغه غاره د وتلو بله هیڅ لار نشته مګر دا چې د خپلو تیرو نیکیو او ښو کارونو پر مټ له الله تعالی نه دعا وغواړو. د دوی له ډلې یو وویل ای زما پروردګاره، زما زاړه مور او پلار ول، ما به هیڅکله هم له دوی نه وړاندې خپلو بچیانو او میرمنې او نوکرانو ته شیدې نه لوشلې. یوه ورځ د لرګیو د ټولولو لپاره صحرا ته ووتم، له دوی لږ لرې پاتې شوم، خو کله چې ماښام کور ته را وګرځېدم دوی دواړه ویده ول. د دوی برخه شیدې مې ولوشلې خو دوی لا هم ویده ول او ما دا ښه ونه ګڼله چې دوی د شیدو څکلو لپاره له خوبه را بیدار کړم او دا چې موږ له دوی نه مخکې شیدې وڅکو. په داسې حال کې چې زما په لاسونو کې له شودو څخه ډک لوښی و او بچیان مې د ولږې له لاسه له ما چاپیره تاویدل او له ناچاري مې انتظار کوه چې دوی راویښ شي. کله چې سهار شو دوی له خوبه راویښ شول او خپلې شیدې یې وڅکلې. یا الله که دغه کار مې یوازې او یوازې ستا د رضا په خاطر کړی وي، له دغې څمڅې څخه د خلاصون لار پیدا کړه او له دغه حالته مو وژغوره. له دې دعا نه وروسته تیږه د څمڅې له خولې وخوځېدله خو لا هم له غار د وتلو لاره نه وه. په دې هکله به نور واورو قدرمن اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. ما به پشپو ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې. قدرمن اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو کله چې هغه سړی د خپله نیکه رویه د خپل مور و پلار سره الله ته وسیله ګرځوي، الله رب العزت هغه کاڼی د دې څمڅې او د غار مخې نه لرې کوي. نو د الله بندگانو د مور او پلار نافرمانی او د هغو سره بد سکول او چال چلن پر داسې یو ناورین بدل شوی چې زموږ کورنۍ او ټولنې راګیر کړی دي. په ځینو آثارو کې داسې هم راغلي چې په آخره زمانه کې به یو کس د اولاد تر روزلو د سپي روزل ښه ګڼي. ما تاسو ته ویلي و چې داسې یو ځوان و چې سپی د جنګولو لپاره بوه، دسمال د خپل د جیب نه راوباسي، د هغه سپي مخ او د هغه سترګې پې پاکوي، خو کله د اولاد جګ نشه چې د خپل مور او پلار مخ په ښایسته دسمال باندې پاکي او د هغو اوښکې او د هغو ژړا په مسکا او په خوشحالۍ بدله کړي.
موږ په خپلو ټولنو کې د اولادونو له لاسه داسې کړېدلې او ځورېدلې میندې او پلرونه هم لیدلي چې د خپلو اولادونو دغه ټولې کړنې یوازې د اوښکو په تویولو ځواب کړي او بس. نو ای مسلمانانو ځوانانو، آیا الله تعالی ته نه ورګرځو؟ آیا باید زړهسوی او تواضع ونه لرو؟ آیا له خپلو میندو او پلرونو سره باید په نیکي او ښه ډول چلند ونه کړو؟ یو کس له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل، ای د الله رسوله، زما د ښه چال چلند ډیر مستحق او وړ څوک دی؟ نبی علیه السلام وفرمیل امک، ستا مور. سړي بیا وویل له هغه وروسته؟ بیا رسول الله ورته وفرمیل چې ستا مور. بیا یې وویل له هغې وروسته رسول الله بیا ورته ویل ستا مور. هغه بیا وویل له هغې وروسته رسول الله په څلورم ځل ورته وایي ابوکه، ستا پلار. پر اولاد د مور او پلار د حق 3 په 4 د مور ده. همدا مور ده چې تا ته شیدې درکړي، ته یې روزلی، جامې یې در اغوستي او ته یې ګرم او ښه ساتلی. الله تعالی دې زموږ میندو او پلرونو ته د دغو کارونو ښه بدله ورکړي او د هغه حوض اوبه دې پرې وڅکي چې له څکلو یې وروسته سړی بیا نه تږی کیږي. خو له مور او پلار سره نیکي کول ډیره مهمه او د پام وړ موضوع ده چې ځینې ګټې په لاندې ډول دي. الله درته د سمې لارې لارښوونه او هدایت کوي. که مور و پلار سره ښه چلند وکړي، الله به سمه لار در وښیي. الله به درته نیک او ښه اولادونه درکړي. الله به در سره په هره چاره کې مرسته وکړي. الله به په ټولنه او د خلکو په منځ کې ستا درنښت او محبوبیت زیات کړي. الله به ستاسو خبرې او سرګوندونې سمې کړي. د مور او پلار له خبرو او لارښوونو د سرغړونو او سرکشي ځینې زیانونه الله داسې بیان کړي. اول دا چې الله به پرې لعنت ووایي، لکه چې الله په صورت محمد کې 23 او 22 آیت کې فرمایي فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. همدارنګه الله رب العزت په صورت رعد کې 25 آیت کې فرمایي والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه له کلک تړون نه وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی او په ځمکه کې فساد خوروي. هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګن ځای دی. په یو حدیث کې رسول الله فرمایلی دی لا يدخل الجنة قاطع الرحم. هغه کسان چې له خپلو خپلوانو سره اړیکې او راشه درشه پرې کوي هغه جنت ته نه داخلیږي. د الله استازی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ډیر نرم زړی او د پراخ ټټر او پراخې حوصلې خاوند و. الله تعالی د هغه عظمت او ستروالی په قرآن کریم کې بیان کړی، لکه چې الله په صورت قلم کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې. په صورت آل عمران کې الله په 159 آیت کې فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبره دا د الله له لورې رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خوار شوي وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو او کړو وړو له کبله دومره لوړ مقام درلود چې په یو تاریخي بیلګې بدل شوی. له رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته نړک داسې کوم کس چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې اخلاق ولري او له هغه غوندې زړه سواندی وي نه دی لیدلی. د تره زامنو او خپلو خپلوانو یې هغه له مکې وشړه، سپکې سپورې ورته وویلې، ویې ځوراوه، مخامخ جګړې ورسره وکړې، په جنګي مبارزو کې وننګوه. بس خلاصه دا چې د هغه پر ضد یې پوځي، اقتصادي او تبلیغاتي جنګونه پیل کړل. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بریالی شو، رسول الله څه وکړل؟ هغه فاتحانه ډول مکې ته ننوت. د تکبیر په شور او آواز کې د اسلام بیرغونه رپانده شول. غرونو د هغه د بریالیتوب چیغې وهلې. هغه پر کعبې ودرید او خپل تره زامنو او نورو خپلوانو ته یې وویل ما ترون انی فاعل بکم، څه فکر کوئ چې له تاسو سره به څه کوم؟ هغو په ژړغوني انداز وویل تاسو یو مهربانه ورور او راره یاست. رسول الله ورته وفرمیل اذهبوا فانتم طلقاء.
ولاړ شئ تاسو آزاد یاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې الله پاک دې تاسو ته بښنه وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی ابو سفیان بن حارث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې ډېرې سپکې سپورې ویلې او ډېر به یې زوراوه، د مسلمانانو د بري د خبر په اورېدلو له خپلو زامنو سره یو ځای له مکې وځي. علي رضی الله تعالی عنه هغه ویني او ورته وایي چیرې ځې؟ هغه ورته وایي خپل زامن دښتې او صحرا ته بیایم چې له لږې او بېوزلي څخه مړه شي. قسم په خدای که د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس په ما بر شي په تورې به مې ټوټه ټوټه کړي. علي رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښه پیژانده وویل ابو سفیانه تاسو تیروتي یاست. رسول الله تر بل هر چا ډېر له خپلوانو سره نیکي کوي او له هغو سره اړیکې ټینګوي. هغو ته ولاړ شئ، پیغمبر ته ووایئ او د یوسف د ورونو په څیر ورته ووایئ قالوا تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. هغه له خپلو زامنو سره یو ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي سلام د الله رسوله، د الله رحمتونه او برکتونه دې پر تاسو وي. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا کیږي، هغه له کړاوونو او سختیو ډکې ورځې سترګو ته درېږي خو ټولې هیروي او فرمایي قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. آیا څوک شته چې د هغه پر پل قدم کیدي او پر دې وینا او لارښوونو یې عمل وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو یوه ریښتینې او ژوندۍ بیلګه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه خور ته 40 کلن لرې والي وروسته راځي چې هغه شیما بنت حارث ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي خور ده. راځي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچوي. ګڼ صحابه کرام تورې په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا چې د غنیمتونو پر ویش بوخت دی ولاړ دي. دا راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د لیدلو کتلو اجازه اخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تل بښنه کوله، تل اخلاق کول. که چا ورسره زیاتی کوه رسول الله به ورسره ښه کول او همیش به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ولی پالله. د دې وجې نه الله رب العزت عزت د دنیا هغه ته او هغه کسانو ته چې د رسول الله تابعداران ول او د هغه په شاوخوا کې ونصیب کړی و. نو قدرمنو اوریدونکو الله دې موږ ته هم توفیق راکړي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.